أن بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم. يا أكرم الخلق معلما ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. زڑگیا زڑگی استرگی لگود قدم لارندار حضرت اخی قدم ندم رفارندار پدی گزو کی جبریل علیہ السلام فی ابلا لشوقت للرو رستاد خود پارندا چه دهرم پس مگردی قدم استرگی لگنی زړه زخمی نه دی سینه دې هم بیمار نه ده دغه لسکل منعاري مې د جانان د حرم یوه هم کمه د فردوس د لوړ مینار نه ده اے اوس به په باب السلام ورشم د جانان روحي لها سینه د حس عاشق لدی درد قرار ندا سلام د محمد آمین عرض کړی په حضور د محبوب جولای خالی روڑلی چال دی دربار ندا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اخلاص و محبت صلی شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرته بعدد کل معلوم لکا صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ علیک وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا امام المتقین. دا تحریک لبیک پاکستان زیر اہتمام دا دے خیبر پختونخوا سیمی صوبائی امیر قائد محترم شیخ القرآن والحدیث عزت مقام علی جناب حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد شفیع امینی صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم اور دا ہموی دا نوجوانانو اور دا ورکرانو اور دا ناس تو عاشقانو تو مرستبانی دا دی عظیم محفل انعقاد شوی دے چونکہ زمان داشتی ورزی دیر مصروف تھی جب اخفل پیم واخلم نیمہ گھنٹا تری پاوا اور بیادما برتک دے پھٹخیلی تو بیابزم اوشتا اللہ جل جلالہ دی زمونگ استاس دا حاضری پخبل بارگاہ ربوبیت کی قبول و منظور کی زمان خبر بلکشان پا غور سارا ہو رہی
الحمدللہ ہمگا مومنان او دا ایمان تعلق شده اگر دا یو سو خبر سر دے ایمان دا اللہ جل جلالہ ذات منل ورسرا دا یو لاکھ سلیلی زر پیغمبرانو نبوت و رسالت منل ورسرا دا اسمانی کتب و نزول و پہاگی بانی ایمان لرل ورسرا ملائکو باندی داغی پا وجود باندی ایمان لرل دے سرسرا پس دا مرگا بیارا جوندی کے دل پا قبر کی و جوند تیرہل عالم برزخ کی جوند منل اور سرا عالم آخرت کی بیا پاسیدل پدے طول خبرو باندی ایمان روڑل فرض دی لیکن نخم اللہ لی دلے دے نمم رسول اللہ مبارک لی دلے دے نمم ملائک لی دلی دی نمو دا قبر جول لی دلے دے نمو دا آخرت و رز لی دلے دا دا ہر سے چیمو مدنی دا دا حضور مبارک دا خاکر مدنی دی حضور مبارک اللہ لی دلے دے ملائکم لی دلی دی جنتوں نے لی دلی دی دا عالم برزخ دا جونم خبر دی اور دا عالم آخرت طول نقشہ بیان کری دا اصل کی کتا سے ابتدا کیوں ہو رہی اللہ شیطان جی کم لعنتی شوے دے دادا پیغمبر پر گستاخی لعنتی شوے دے اور در طول ناول خبرہ چی مومن مسلمان پہ باندې املا مضبوط ادا اور دے پہ باندې تکڑا دے اور دے پہ باندې دمر داول دی من حج روجا او زکات دا دا مسلمان خائص تے و کل کل وردا ہم زیندنی سی دا ہم بے مقصد پاتشی دا دیس مقصد نوی اگر چی دا دا مومن مسلمان دا پارا لازم دی چی دا خبر امید لیکن کل کل سرد دیر و منزن و سرد دیر و رجوع و زکاتون سارا ہم انسان مانے دے جنت بوئی حرامی کی اگر اثر شیس دے اثر سیس پر دل ٹین دی چکم دے اثر سیس پر دے ٹین کی اگر سرور کونین پرساد خیرت کون دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات باندے خیرت کول دی اور قید و جہان فرمائش زمان رفت بدردش کسان اخبت دروغ و نبوت دعوت کئی دردش کسان اقید و جہان یاد کری زمان رفت باغوی دا دروغ و دا نبوت دعوت کی شفاقی کی دا قید و جہان پر دور کے مسائل میں قذاب راغلے دے لیکن ٹیم پر ٹیم بالے دا غیر سرکوبی شوے دا او دا دمو ایمان دے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دا تفسیری جلالین مصنف دے الخصائص الکبرى کی اغیو خبر لکی او دا خبر دیر قابل غور دا خبر دیر قابل غور دا سرور کونی دا مدینی منوری چانا لیو سناور راگی آقا مولاتی نتبوس کی نام لسدا
هغه ول جواب ورکړي زمانو یزید بن شهاب دی سرور کونین د مدینه منورې جانان ولنون بدل کلو یافور نامه په باندې کې خودلا دی خلکو چې دا کومه تذکری کړي دا فزول لیکل دي څه مقصد شته تفسیر جلالین په دې شرګړ کې چې دالوي مدرسې په دې کې پڑھاويږي لره مزه دا شرګړ کې چې دا غټه مدرسې په دې کې تفسیر جلالین پڑھاويږي دا په حساب کې شامل دي د سنیانو په مدرسه کې پڑھاويږي د ډېرو خلکو په مدارس کې تفسیر جلالین پڑھاويږي دا ورکوټ سړې نه دي هغه دته یو ټکی کې او دا ډېر قابل غور دی هغه زلاور د مدینه منورې جانان ته عرض کوي یا رسول الله تاسو د لیدلو وړاندې زد یو یهودی سره ما داغه په ملکیت کې ما ډېر بنا به ساتل ما کچھ کله په داغه د سولې ټیم راغو په ما باندې به سولې کول غختل او د نبیان امام ما تبرانی دی شو زما په شاب کله کې ناصر ما په ځان نو غرزو دا اللہ پیغمبر آغا بیا دوبارہ کوشش ما بدسان نہ غرزو دا اللہ پیغمبر ما پزان بانی سولیت ند پریخے دا دیو جنا چی دغا یہودی ستاسو ختم نبوت ند من لے سشے ند من لے یا رسول اللہ دا پخاندان کی آبا و اجداد لرم زپر اخبر خاندان کی دا طول ناخر نیما یا نصیب زمان رستم زمان نسل زیادی گیانا دا اللہ پیغمبرانو کستا نبوت تمام پیغمبرانو اخیری نبوت دے آواز امین ران گئے دا اللہ پیغمبرہ زمان اوڑان میں یو اویا زناور زمان پا آبا و اجداد کی تیر شوی دی او دغ اویا زناور دا اللہ رب الجلال پیغمبرانو خدمتو نکڑی دی محبوبہ کلچ ما دس دا سڑے زانت نپر خودلو زدر ایسار کما پلرگیو احلما دمرحت وحلیم چیز بلان جسم کی تپری وطلما بیا بزرا پور کشلما دیب مال بیانی دیر آگئی ما بیاد زان نو غرزو دا اللہ پیغمبر مادان تپری خود ندے دیر سزاگانی میں خوڑلی دی خماوی یہودی تزما محبوب خاتم النبیین نمنے اس کلب زستا خدمت تو ندری گما وے وحلم عقائد و جہان تاجدار حرم تے چدا خبرو کہ حضور فرمیل زبد پا خدمت کی واخلا حضور مبارک والا یعفور نامہ کی ہوگا آسے تاسو دا ترپوس کو اور نن وقت چی او سڑے دا پیغمبری داوو کی نن وقت کی نو او دا اغه زمانه اغه زناور خله کده دی او زمانه دا جو چې پیغمبر دا سره خله چې څوک یې اغه زناور خله ماته لا سوچ کې چې ماته اندازه ولګي
اوس ما په دې باندې پوي کې سرور کونین د مدینه منورې جانان ځان سره خدمت باندې قبول کړو سرور کونین به باندې افون نام کی خود لا دا قید جهان په صحبت کی دمر کمال ته رسیدلو حضور مبارک بدت فرمایل یا فورا ہمارو کشی قربان یا رسول اللہ لاش عبد الرحمن ابن عوف تو ہے کہ سرور کونین جو پاڑی آواز رانا گئے اس رشتہ ہوئے پدی صحابوں کے بدغ زناوت عبد الرحمن ابن عوف پہ جند ورشا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تزما پیغام اور شاقہ دو جہان دربار کا حاضر شاہ دا زناور ملاړو د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دروازه بیٹھا کھولا اخر کې دا به وخراږي ګللو چې محمد رسول الله د دنیا نه پردو کړل دا زناور د مدینه منورې په دغه لارو کوڅو کې ګرځېدلو سال سردین خوارات کڑے دین یو بسکری دی اسوار لسم اور ازبانی او شاڑ کوئی تلاڑ دا مدینی منورین بہر حق شاڑ کوئی تیزان و غرزولو دا محمد الرسول اللہ جدائی ند برداشت کری دا مگلن دا آگے دور زناور محمد الرسول اللہ تولو آئی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت بانے زانون قربان کری لندور ساپنی پاکستان کی ناروے تمزا ڈنمارک تمزا فرانس تمزا ساپنی ملکی پسول دشمنان دا محمد الرسول اللہ دا ختم نبوت دشمنان جوندی دا قادیانی بنو کے یاد یو گستاخ پنام مالی دا ننس مدوڑان دی زما پالا کی یو ناصر رابور تشب دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا پسی خبر اکرلی پا عبداللہ سے پسی خبر اکرلی پا آمین ابی پسی خبر اکرلی زم استاد پیغمبر خدا سے موردا چے پیغمبران سلامی لراغلی دی پیغمبران کسی لراغلی دی او دا محمد رسول اللہ زیری بلروڑی دی زمان داستا دا خوب پیغمبر دا آمینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشان کی بیادب یکرلی دا سرور کن ان خاندان تے اسپکو قتل اللہ دی دغسر اسپک کی مین پیو آئے زداغ خلاف را پاسی دلما گلونو گورے خفران الشئی زمانہ گر چا پیر پسون علماء ناستو پسون بانی دسپینو جامو خلق ناستو دا پٹھو خاوندان ناستو خود دیش پی مخلصو پر غلیلو دا دم مخل واحد دا ملنگ ورغلی دی او زداغ مخی تودری دلیم او چی کل زداغ مخی تودری دلما او ما بانی کل دا مسل رعاب للا پاغش ببانی ما پتی پیزش پک گاڑی پولیس راغے او زما دا کور او دا مدرسین دا چاپی رشول او جیبا خبر رہتا کم دا لگا ہو رہی FIR ما کٹ کڑیو او انتظامیہ دا ما دا کور نا چاپی رشول دا خو خوا دا قرمڑو خلقو لخوی پاک یو غیرت ور کڑیو اگر پس دو نیم ذرا کسان سر دا وصلی رو وطل او دا حکومت دے مخی تودرے دل چی پام گورے پام دا سوچو نکی چی گورے مولانا سیب دلتے آوازی دے
زما تر راتلو پوری پاکش پا زما بلزی تقریر و ما پوری خلق رئی سارو او چراغم نو ما تک انتظامی والوی وی مولانا سے پا خودے بشی و پتا بشی تا دا قوم لگی یخ کا میں دا قوم تارا گرم کرے دے تبے غم کے تارا گرم کرے دے تبے غم کے میں دچی تانے تدرغم او ما دا دی سڑی خلاف ایار کٹکو نو پکار چې ته داغه په دروازه کې ولاړ یو تا داغه نه پولیس چاپیره کړی نو ته به د ما کوڅې لراغې به دا ما د پاکستان په تاریخ کې یو نوی قانون ولیدو چې پرچم د کټ کوما اف ای آر هم د کټ کوما او تر هغه د ما د کور تاویږي وې ته تعالی مشورې لراغلم نو ما ورته سم د ډیپټي کمشنر چې ته ما سره مشوره کې چې ته ما لراغلې ما د پکمه مشوره کې تراغلې د چکل دالو بغرم شوا نو ما باقاعده اعلان کړو تاسو به اورېدلې وي هاي 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 زمين چې دا خبره ما خو اثر د سټیج په دې د پاسر د سره کولې نه د دې باري سنیانو نه مې دا زړه چاولې خصوکم خټه کې مې دا شیش پروت دی الله اوس د حضور مبارک ذات خو زه د بېغیرت سړي د لاسه خو نشم پرېښودی که پرېښودی شم ماله جواب راکړئ یو سړي کې د دین خیرت نه وي ننګ نه وي شرم نه وي او د خپل پیغمبر په ذات باندې خیرت نشي کولی او هغه سره د خپل پټکي غني چې زما پټکې به خراب شي زما مولاتوب به خراب شي زما ګدۍ به خراب شي زما پیری موریدی به خراب شي زما استادی شاگردی به خراب شي زما ملکیو او نوکری به خراب شي بس خدای پوښ او د خدای پیغمبر پوښا زوړان مو پیغمبر شاته دی زما منصب وړاندې دی د حضور زار شاته دی د چکل په ما دا مسله رااله د دالت حقیقت په دې معنی خپنه شي اشاعت التوحید والا کور پسی شیعہ گان دی کور سره دیو بندیان دی او کور سره زمون د اهل سنت والجماعت چې کم اصلی سنیان دی چاگه تمگا پختو زبان کی بریلیان وایو هغه یو لوی خلق زما دې تراغلی دی او زما صرف په دې خبره باندې چې مولوی شیخ جنابی پسې دعا شته او که نشتا دا خبره دې ټیم کې پاتې ده متوجه جنابی پسی دعا شتا و نشتا سنت پسی دعا شتا و که نشتا زیارت لطق شتا و که نشتا دا خبر رست دی مولانا صاحب د سرور کونین په ذات د خیرت کړي تب وړاندې مونږ بدر پسې ولاړو لبیک لبیک یا رسول اللہ د چکل پما داغه مسله راغلا متوجی په سنیانو کې مال سوک راغلی دي سنیانو کې مال سوک راغلی تاسو ته پته شته په سنیانو کې مال 95% د تحریک لبیک مسلمانان راغلی 95% سنیان چې زما په خوا کې ولاړو سره د وسلې 95% تر نن تاریخ پورې داسې خلک شته په ذات د الله جل جلاله مې دې قسم وي چې کوڅو له ورغلی ما دروازو له ورغلی ما سوالونه مې ورته کړي دي چې خلکه راوځئ د سړي مخې ته زه ولاړ تر نن تاریخه دا غي د خلین ماته په ټلیفون باندې تسلی نه ده ملو شوی یو مرد قلندر چې نکایم خیرتیو نکایم زمریو او د زمری لیکنه پیداو
او مشرانو دا ویلی چې د باز د جال نه د باز بچي پاسي نو مالا اهل سنت و جماعت کې د تحریک لبیک عاشقان سره د وصلې راغلي دي او په دې دوران کې زه په ګیر چاپېره خلکو ګرځېدم چې سنیانو راشه سنیانو راشه سنیانو راشه د په خلکو ګرځېدم او زموږ استاسو د دې علاقې صوبایي امیر چې څنګه بابا غیرتي او څنګه نیکه غیرتي مرد قلندر مجاهد د خیبر پختونخوا د سیمې یو لویه رڼا ډاکټر محمد شفیق امینی صاحب 2 کاله سره د قافلې مال راغی او ما ته ویل مولانا صاحب دا یوازې ستا پیغمبر نه دی دا خو د حضور مبارک د ننګ او د ناموس خبره ده دا د سرور کونین د غیرت خبره ده رسمی خبره بنکه کمزور خبره بنکه خبره نشاط نشه چې کله د سرور کونین پر دا د قربانی خبره رااله دا ډاکټر صاحب متا سره د سینې د پاسه ګولۍ خوري لبیک یا رسول اللہ اور میں کہوں لگے انہوں نے تیرے شوی بیار آگئے ڈاکٹر محمد شفیق امینی سے مولانا سے وار گورے خطا نکھے نپی خور روڈو نبدل اپلاک کھم خود محمد رسول اللہ دا گستاخ مخت بودری رشتیا رشتہ ہوئے چې سړی تاسو سره په داسې ټیم کې ودرېږي سړی مضبوطېږي که نه مضبوطېږي خفه کېږي خو به نه او په دې موقع زما نه ډېر خلک په کورونو کې پټ شوي دي په دې موقع باندې زما نه ډېر خلک کورونو کې پټ شوي ما نه راوتي نه دي ما سره میلاو شوي نه دي کم از کم دومره خو پکار و چې ټلیفون باندې ما ته ویلی وی چې مولانا صاحب په فرنټ نشم راتلی زما څه خپلې مجبورۍ دي وګورئ غم ونه کړي دا یوازې ستا پیغمبر نه دی خو یو خبره ما ته رایاده شوه او په دې به زه خپلې خبرې ختمو متوجه یې ما طرف ته بس خبره به زه کوم فیصله وکړې که خیر بیا تاسو کوئ او د دې لپاره ما ډېره ښایسته خاکه پیدا کړې ده راځئ ګلونو وګورئ سرور کونین محمد رسول اللہ ساؤنڈ سسٹم کمزور ہے دے یا خود کمزور ہے شیم یا دا شیخ کمزور ہے دے آواز مانتا سے پوئی نہیں خدا اللہ کم لگا اوپن دا کولاو دا پتے پر کنے لگی سرور کونین دا مدینی منوری جانان دو خود میدان تربانی کی بس دا خبر بیا ساتیو دا بہر مجلس کے کوئی خواہ چی دا کمر تذکم 1000 کسان تیار شلو زر کسان تیار شل میدان احد تروانی کی پتی کی دا مسجد نبوی دا جمی دا محمد رسول اللہ مقتدیان دی چه مقتدیان دی دیشی کل میدان جنگ تروان شول دا چه لاری نمی لاری طور سے دا پوشی چوس میدان گرم دے اس دا قربانی وخراغے پدی کی بسرم بیلے لے کی گی دما په خبره پوهیږئ په دې کې به سرم بیلې لیکيږي ښځې به م کونډېږي عزت به مې خرابېږي راشه اسم در باندې د مسلمانۍ نوم پروت دی څوک دې کافر کولی نشي نو د دغې لارې نه
د عقاید جهان د دې قافلې نه 300 کسان واپس شول د سرور کونین د احد میدان ته چې کله تلل په دې لاره کې 100 کسان واپس شول جی 300 کسان واپس شول اوس ما په دې پوي کوي په شریعت برابرو کلو جواب را کوي منځونه کول روزي نیوي حجونه کول زکاتونه ورکول او چې کله زمکه ګرم شوا او په دغه مقدس سرور کونین را واپس شوي دي او سرور کونین تاجدار حرم د ناموس او د رسالت او په دین اسلام د قربانۍ وخت راغی او د دغه نیمې لارې نه واپس شول نو تاسو ما ته دا ووایئ هغه کم چې میدان جنگ ته لاړو په سرور کونین ځان قربانو متوجه او چې دا کم پاتې شول نو په دې کې ما پوه کړي چې په دې صحابو کې غیرتی څوک پاتې شو بې غیرته پکې څوک پاتې شو اواز راکړي خیر دی بیا د خبره خلاصوم کم چې واپس شول نو اوس به دا وی چې مولانا صاحب دا صحابه نو دا اواز رانغی دا صحابه نو ګوره دا د صحابه پرنګ کې پوچ کال تاسو کم کال تاسو یو سړیو نغړ ډیر غریب وو کال تاسو نو شو هغه سره صرف په دل د پاره دوه ساتلیو او نور ټوله ګټه ټاکا کړي و چاو دې لکه غریب سړی دا ټوله ګټه دې ټاکا کړي دا وي چې یو په ګډاس والے نشته دا ټول پوښتي بچا کم د لارې نه واپس شو نو پجامه صحابه په منځونو صحابه دغه صحابه نو د صحابه پرنګ کې د دین اسلام دشمنانو هغه د محمد رسول الله دشمنانو هغه د الله دشمنانو صف یو دی جمع یو ده امام یو دی په ډېرو باندې د جنت بوی حرام شو په ډېرو باندې د دوزخ بوی حرام شو کم چې د تودیس مکی لورغه او د تورو شرنګ ته مخامخ شول اواز رانغه او دا نن وخت کې یو د عاشقانو پارټي په نظر راځي چې دا د تورو شرنګ ته وړاندې کېږي دا یو پارټي د چې دا د تورو شرنګ ته وړاندې کېږي او کم چې 300 واپس شو نو به تاسو وایئ مسخه شی دی کنه او چې دا کم 300 د میدان احد نه واپس شو نو دا جنتیانو کو دوزخیانو اواز بیا امر راغی دا و دوزخیان ولی غیرت پکې نو اواز بیا راغی د خدای د پیغمبر سره لوبې کولې د خدای د پیغمبر سره فراډ کو چې د غیرت وخت راغی نشاته منډه کې نن وخت کې د هغې اولاد په دې پیژنې چې کله د سرور کونین د ناموس رسالت خبره راله او د سرور کونین پر داد د قربانې دو خبره راله چې شاه میدان ته ودنګل دیتا د سرور کونین نه میراث ماته دی دیتا د صدیق اکبر نه میراث ماته دی دا د عزیز عمر فاروق وارثان دي دا د عثمان غنی وارثان دي دا د علی المرتضی وارثان دي او چې د حضور د غیرت خبره راله او په دغه دوران کې ستاله او سړی پټ شو او تښتېدو دا د عبدالله ابن ابی ابن سلول وارثان دي نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عاشقان مصطفی
دویم چې په دې دور کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې دعوه څوک لري هغه کېدی شي چې د سرور کونین په محبت کې خپل سینې ګولو ته نیولې وي. आवाज بیا مرانغه التکی په حضور مبارک گزار کېده. ته ماته دا ووایه چې زما حضور مبارک خوله د وینو ډکه ده او دغه دی کې 300 کسان کورونو ته وتښتېدل. په ایمان دی کې د سړي سوی وو. اوس چې تاسو کې کوم سړی غلی پاتې شوی وو په هغه راځم چې په سرور کونین باندې غشي وارېدل او د رسول الله مبارک خوله د وینو ډکه شوه او صحابه کرام میدان احد کې داسې تړکېدل داسې قربانېدل چې اویا کسان د احد په میدان کې د سرور کونین په محبت باندې قربان شول. هغه د رنګ خو هم د چا په رنګ کې ښکاري که نه او که یوازې منځونو له راشي او د حضور په ذات د نام دا خبره زما واورې ګورې غوږونه کولو کې بې غیرته سړی به جنت ته ځي؟ ته مې مو پېژندې صبر کو تاسو زما کار شته. درعلي خان په خیر راځي قدرمن شي دلته کښېنه. دما په خبره پوهېږې بې غیرته سړی په جنت ته ځي؟ بې غیرته سړی رانه جنت دما په خپل رب د ایمان دی چې بې غیرته به رانه جنت ته نه ځي. ولې علامه اقبال صاحب یو شعر ویلی دی هغه خبره ختمه کړې ده. څه خبره کړې ده جی؟ علامہ اقبال سے فرمائی نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. تا د جمعات فرش ته تندې نیولې دی. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی او چې شکور ته کینی نو د پنځو نه پورې را پورې وځي او چې د سرور کونین د ناموس او د خیرت خبره راشي نو بیا د ګیدړ نشي را لاندې کولی اصل چیز یا ساته موس خشه ټوله موس خشه ده حج خشه ده زکات خشه ده الله رب زمون منګولې مضبوطی کی امين. خدا عمل نن وخت کې رسول د حضور ناموس وړاندې ده سبحان الله د محمد رسول الله په ذات قرباني دل وړاندې دي او چې دا خبره پکې ني بس منځونه د تیم کوو زبم کوم رسول به حساب کتاب کو چې د چا کوم شو د چا یو خبره ده ما وره دا یو ټکی دا ما وره او بیا دې پسې یو ځای نه نا شریف هم به بدن زم کا خیری اس یو خبر تاسو ته وکم مری بکنه بمری دارا تو وای ها او چې د چا ایمان دی غلا سوچت کی چې ما ته فاندازه ولګي او چې زه د داویم چې اول مو الله د حضور په ناموس غازیان کا امين. الله مو اول د سرور کونین په ناموس غازیان کا امين. او بیا مو الله د سرور کونین په ناموس باندې شهیدان کا امین په وای امين. توجه بغواړم جی ورځ د قیامت تا تاسو سره سودا شته چې د الله حضور ته وړاندې کړي ها چې ان شاء الله پدې بمي بخي که خیری رسول الله مبارک سره عائشہ رضی الله تعالی عنها ناستوا حضور مبارک نے تپوس کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم
خلق چې جنت ته داخليږي دا موبایل کیمرا لګاو ګرځوا کړي بل څوک بس کړه ولا بیا تو کا خیر دی یا رسول الله خلق میں جنت ته پس داخليږي حضور مبارک فرمایل بفضل الله خلق میں جنت ته پس داخليږي دا الله په فضل باندې پس شي باندې الله په فضل باندې بیا مواد را نغه دا الله په فضل باندې به داخليږي بیا عرض کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وانت دا الله پیغمبر تاسو به جنت ته پس داخليږي نو حضور او فرمایل انا بفضل الله زبم دا الله په فضل داخليږم ٹھیک ده جی आवाज را نغه جنت ته پس داخليږي आवाज را نغه او دا الله فضل دې څه شتا سپتشتا هغه د حضور ذات دی اسه شه دی قل بفضل الله وبرحمته دا فضل مراد شه دی د حضور ذات دی په ایمان وای د حضور په وسیله به داخليږي که په خپل عبادت به داخليږي نیم کسانو غو کو نیم غو نو کو دا چې څوک وي که خیری حضور به مې درب نخلاصي لا سوچت کې چې ماته اندازه ولګي سبحان الله ٹھیک دی جی او چې پاغه د غیرت وخت راغی او تا غیرت ونک د ته په پورو د قیامت خپل پیغمبر سره مخ ولګي ست سره شته چې وته وړاندې کی ها چې بچیا ته په ما ایمان راوړیو ته ما خپل پیغمبر ویلو دا پتا څه چل شوی د مغولو د دور یو وفد راغی د مغولو د دور یو وفد راغی او د عیسایانو په مجلس کې د سرور کونین تاجدار حرم په ذات کې گستاخیوں کا نازیبال فاض ولستو او کم ده کې چې دا وفد نازو دې سره خوا کې یو سپې په زنجیرونو تړلې شوی و څه شي جی یو سپې په زنجیرونو تړلې شوی او چې کله دغه ګستاخ لکولم کا سپی هغه زنجیر وشلو او په دغه ګستاخ را منډه کې و دې د مړی نو ونیو گستاخ رسول کی صدا غلام ہے غلام ہے غلام رسول ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ متوجہ سڑے اخلاص کے جی سپے دوبارہ اتڑو ویکے دی شی پنشتی بسی چل شوے پوشوے بنین زناور دے چی دوبارہ اتڑلو او دل گستاخ بیا د حضور مبارک پشان کے بیا دبیو کا او دی شپی پی رو دانگل نو دا پی ریدا سے دا مرائی نونیو تر اغه پوری شڑقاو چی سارے وردتانی نے جدا کھا او غیرتی سپیو که بی غیرت سپیو آواز را نگه نو د سپینه خو غیرت زده که کنه د سپینه خو غیرت زده که کنه چې سپی د حضور مبارک گستاخ دا آغا سر دتنی نجودا کئی او ستا پوڑانی د سرور کونین گستاخی کی گی او تا دا آغا تماشا کے نو دا دا تی جون دا مرگ بیا خده زداویم چه نن وقت کے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ناموس رسالت او دا سرور کونین پا غیرت خبر راغلی دا او دا اسننا دا پاکستان پا پارلیمنٹ ہاؤس کے دا سکندر مرزا اللہ تا مرائی تا گریوان تا چیشا اللہ تا شولیو اگا حاجی محمد امین بابا جی سے اگا حاجی محمد امین بابا جی سے وہ نن وقت دا گستاخ رسول او دا جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखतज खैबर पसीमा माने कम जलमेर उड़ान शेरे अब अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शफीक अली साहब दे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत आशिक़ाने मुस्तफा अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शफीक अली साहब सरवर जमा दिलबर जमा सरवर जमा दिलबर जमा फिल्म खैलरी ज़ेबा खूब आल की अवसर में दे हजरत रसूल अल्लाह सरवर जमा दिलबर जमा सरवर जमा दिलबर जमा फिल्म खैलरी ज़ेबा खूब आल की अवसर में दे हजरत रसूल अल्लाह सरवर जमा दिलबर सरवर जमा दिलबर जमा फिल्म खैलरी ज़ेबा खूब आल की अवसर में दे हजरत लाख बुजुर्ग चुदवई सरवर जमा दिलबर जमा सरवर बर जमा फिल्म खैलरी ज़ेबा खूब आल की अवसर में दे हजरत अशनामी वल जुल्फी दवल लरी हसीनी वल्लरी हसीनी सुभान अल्लाह अशनामी वल जुल्फी दवल लरी हसीनी वल्लरी हसीनी आलम ताज़ली गीदाया सिन मखवतुहा खूब आल की अवसर में दे हजरत सरवर जमा दिलबर जमा सरवर जमा दिलबर जमा फिल्म खैलरी ज़ेबा खूब आल की अवसर में दे हजरत सरवर जमा दिलबर जमा सरवर जमा दिलबर फिल्म खैलरी ज़ेबा खूब आल की अवसर में दे हगा गुलश गुलाम दर शर्मीगी या खुद नाशनाए और या तासो नाशनाए या खुद मा हौसला कमजोरी शवे द यास्तासो लगराविख बशे कना कनदा सुदो बपराते सोमरा पमीना रागली है द चाप मोहब्बत रागली द खपल महबूब मोहब्बत सुभान अल्लाह द आसमान स्तूर इस्तासो पर तमाशे सुभान अल्लाह है मलाइक पर तमाशे लगे इखलास रब माल जवाब रखे सुभान अल्लाह है चिचा बाने दरब जिक्र ग्रांदे उधर सुभान अल्लाह है हागा गुलिश गुलाम नरन शर्मीगी हागा हुस्न खूबान दरन शर्मीगी छेदनास खंदानी राशि पसरू लबू जन्नतुल गिरद्वार दरन शर्मीगी ज़दीदार शमदतूर सुर्ग यारा चिद सुर्ग खावंदान दरन शर्मीगी चिद ज़ुल्फ़ी 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 चिद ज़ुल्फ़ी
چد زلفی چد زلفی یاد الله صلی اللہ علیہ وسلم کی چد زلفی چد زلفی بجبل خوری ورشی چد زلفی چد زلفی چد زلفی چد زلفی چد زلفی بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شد زلفي بجبل كالغريشي أما اختلد كنعان در نشرميجي زدزار شما زدزار شما دا تور سترگ یارا چه دسترگ خاوندان در نشرمیگی چی پسر دی تاج دا ختم نبوت کرو دزڑ سر مرسلان در نشرمیگی پوڑا جب کستا سنا صفت کری دا حسین سی زبان در نشرمیگی سرور زما دل بر زما سرور زما دل بر زما بین مخیلری زیبای خوبانو کی اب سر میں دے حضرت رسول اللہ سرور زما دل بر زما سپین مخیلری زیبای خوبانو کی اب سر میں دے حضرت اللہ پاک اللہ پا قرآن کڑے تعریف دے قرآن کڑے تعریف دے اسرا بعبدی کلا یاسین کلا طه خوبان کی اب سر میں دے سرور زما دل بر زما سرور زما سپین مخیلری زیبا خوبان کی افسر میں دے حضرت رسول اللہ ہر سو کا خبرو یانشتا دا یوسف پشان بھی مثلا یوسف پشان بھی مثلا حضرتنی پدی طولو مقدم او سربالا خوبان کی افسر میں دے حضرت سرور زما دل بر زما سرور زما دل سپین مخیلری زیبا خوبان کی اب سر میں دے نعرے تکبیر آواز آنے کے نعرے تکبیر نعرے رسالت اذان تلک صبر کو فخم جی جی وای بدقه دوه ما صبر کوي دا اذان شي سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله بولے بسم الله الرحمن لا اله الا الله زانگون کی زنگی دی
हाय 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 अगर जाड़े यादूना लग रहा ताजा के सुभान अल्लाह है जांदो की जंगी दी स्पिन मखाय दी जाली दू रो रो छिलो दी रहमत रावरी दो रो रो छिलो दी रहमत रावरी दो रो रो छिलो दी मकामुल खुराकी दलवी रहमत बारान शो मकहूर अब्दुल्लाह की दस्तूर शरगान शो हुरानी खंदी दी हुरानी खंदी दी शैतान बजारी दू रो रो छिलोई दे जंगल क्यों नु उठो सल्ले अल्लाह जरगुल पाशाड़ू नु गाठो पसमाए कदामा की स्वर ले उठू की दो रो रो छिलो ये दे नारे तकबीर नारे रिसालत ताजदारे खत्मे नबूवत और चिता तो कम मखसूस अंदाज पागे बाने कि जिंदाबाद अल्लाह सुना कतो गुरसवा अगर खपल अंदाज के साथ हुक्म दे ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद दादरेम करत न दे कि दादरेम करत ने करना तो दस लोगों की जोर की शाह ताजदारे खत्मे नबूवत खामोश उस बयों का खैर दा ने नारे सिर्फ का खैर दा स्टेज का सान मुद्रेगे और चला कम नास का सान ऊंचा की ईमान गब मुद्रेगे लब्बाई लब्बाई रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह